د 1440 هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې 3مه جمعه ده. زموږ او ستاسې د دې جمعې عنوان د بیان د حضراتو صحابه کرامو رضی الله عنهم قرباني د دې لوی دین لپاره. حال که ما و شما دعوه داریم که ما مسلمان هستیم، مؤمن هستیم، به اینمی رب جل شانه، به دین اینمی خدا تعالی متعهد هستیم. اینمی دین که به ما و شما رسیده به واسطه حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم رسیده. حضرات صحابه کرام شاگردان اینمی دین بود، اولین شاگردان اینمی دین اسلام صحابه کرام بود. به سبب و واسطه اونها به ما و شما اینمی دین رسید. اونمو حضرات صحابه کرام بری اینمی دین 4 قسم قربانی داد. جانی قربانی داد، مالی قربانی داد، وطنی قربانی داد، نفسانی و شهوانی قربانی داد. بری اینمی دین اسلام 4 چیز قربان کرد. جان قربان کرد از اینمی دین، مال قربان کرد از اینمی دین، وطن را قربان کرد و خواهشات و شهوات طبیعت خود را از اینمی دین قربان کرد. در نتیجه الله جل شانه اونها را یک الگو، یک نمونه بری تمام مسلمانها تا قیامت اونها را یک الگو گردانید. حضرات صحابه کرامو چې د دې دین اول شاگردان و، د دې دین لپاره 4 قسمه قربانی ورکړي. ځان قربان کی، مال قربان کی، وطن قربان کی، خپل خواهشات دا تر دین قربان کړي. دین ته ترجیح ورکړل. الله جل شانه دی در قیامت د ټول مسلمانانو لپاره، د ټول انسانیت لپاره د کامیابی یو الګو او نمونه وګرځول. ما او تا به څنګه خپل ځان جوړو؟ نو یو صورت دا دی چې زه تاسو ته وایم چې په قرآن شریف عمل وکړئ، په احادیثو عمل وکړئ، په دین عمل وکړئ. دا یو اوږده لاره ده. یو اسانه لار دا ده چې زه تا ته ووایم، ته ما ته ووایه چې څنګه زندگی تیره کړم، د صحابه کرامو غوندې زندگی تیره کړم. ځکه حضراتو صحابه کرامو د دین لپاره عملی په شکل په عمل کې نمونه پیش کړل. الله جل شانه دی نمونه وګرځول. ما و تا ته هم وایي که کامیابی غواړي بس همدا صحابه و ته ګوري. د زمانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مردم آمد، از نبی علیه السلام خواست که ما می خواهیم که ایمان بیاریم، همراه شما شریک شویم، در اینمی دین یک جا شویم. به کدام ترتیب به اینمی دین داخل شویم، به کدام طریقه به کامیابی می توانیم که برسیم. ولی اونها پولدار بود، مالدار بود. در نظر اونها حضرات صحابه کرام چون که غریب و مسکین بود، در نظر اونها حقیر بود. اونها فکر کرد که شاید نبی علیه السلام بری ما که مالدار هستیم یک جدا راه تجویز کنه، یک جدا ترتیب بری ما ایجاد کنه. الله جل شانه از اسمان آیت نازل کرد که بری اونها بگو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. دا خلق هلته کامیابه کېدلی سي چې کله دا خلق د صحابه غوندې ایمان راوړي.
د دې ایمان څه وخت معتبر دی؟ کله چې د دې ایمان، د دې اعمال، د دې زندگی د حضراتو صحابه کرامو غوندې سي، پس و ناکامیاب است. ولی چونکه در نظر اونها حضرات صحابه کرام فقیر و غریب بود، بی حیثیت بود، و اینمی سبب الله جل شانه قول اونها را نقل کرد و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. کله چې نبی علیه السلام ودی ته وویل چې که تاسو کامیابي غواړئ، آمنو کما آمن الناس، تاسې هم دغسې ایمان راوړئ، دغسې لاره اختیار کړئ لکه دغه خلکو، دغه صحابه چې اختیار کړې ده. قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. دی په جواب کې وویل چې موږ خپل ځانونه د دې احمقانو، نعوذ بالله، د دې کم عقلانو بې عقلانو صحابه غوندې جوړ کو. جواب اونها بود که نه، ما خو مالدار و پولدار هستیم، بلی ما باید یک جدا ترتیب جور شوه. ما کامیابی را به شکل و به ترتیبی او اینمی مردمی کم عقل نمیخواهیم، بلی ما باید یک جداگانه الگو طریقه بری ما بیان شوه. الله جل شانه به اینمی گپ اونها ناراض شد و در قرآن کریم سر اونها یک مهر زد، الا انهم هم السفهاء. الله جل شانه په صحابه کرام باندې خفسو، او هغه خلق چې صحابه و ته کم عقل وویل، الله جل شانه د هغو باره کې فتوا راواستول، حکم او تاکید یې وکړي، الا خبردار انهم دا خلق چې زما د رسول صلی الله علیه وسلم صحابه و ته په سپک نظر ګوري، دی هم السفهاء، همدا د جهان لوی کم عقلان دي، ولکن لا یعلمون. البته دی په خپل حماقت و صفاحت و بې عقلي باندې پوهیږي نه. لہذا حضرات صحابه کرام بری ما و شما یک نمونه است. هم ما و شما، بلکه ما و شما تا قیامت هر شخص، هر انسان، فقیر باشه یا مالدار، پولدار، جوان باشه یا پیر، مرد باشه یا زن، مشرق باشه یا در مغرب، جنوب باشه یا در شمال، در هر جا که هر کس میخواه که کامیاب شوه. کامیابی کدام معیار داره؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر اینمی مردم به شکل صحابه کرام خود را جور کنه، فقد اهتدوا، اینمی کامیاب است. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. او کچیر دا خلق د صحابه و د لارې څخه مخ واړي، د صحابه و د لارې څخه مخ واړي، نو دا خلق په بدبختی و شقاوت کې دي چې څومره د صحابه و سره لرې کېږي دومره به بدبخته کېږي. اوس د دې حضراتو صحابه کرامو زندگی ما ته معلومه ده. ما اینمی زندگی صحابه کرام را مطالعه کردیم، یعنی حضرات علماء کرام نوشته کرده که بری مسلمان اینمی لازم است که به اولادای خود، به اهل خانه خود زندگی اسلاف و زندگی حضرات صحابه کرام را بیان کنه، بری اونها درس بدهد، زیرا که اونمی مردم بری ما و شما نمونه و الگو است. در اینمی زمانه که ما و شما، جوانای ما و شما پشت دیگران میره، در اینمی زمانه مسلمان بری لباس خود، بری بودوباش خود، بری کردار و گفتار خود در اینترنت، در فیسبوک و در دیگر چیزها گاهی یک کرکٹ والا را، گاهی یک پولدار دنیا را، گاهی یک دیگر را نمونه جور میکنه و اتباع او نمو میکنه، به شکل او نمو لباس جور میکنه.
چرا؟ زیرا که ما اونمو رهبرای خود را نشناختیم، ما اونمو نمونه‌های خود را نشناختیم. ما ته خو صحابه کرام نمونه ګرځولي وه. صحابه زه نه پیژنم، د صحابه سره شناخت نه لرم، د صحابه زندگی را ته پلار نه ده بیان کړی. نو صحابه چې نه پیژنم نو کله به د کرکټ والا تر شا روان یم، کله به د فوټبال والا اقتدا کوم، کله به د یو فلمو د اداکارانو اقتدا کوم چې د فلم یو اداکار څنګه صورت و سیرت و شکل جوړ کړی زه به هم هغسې جوړوم. ولې ځکه ما صحابه نه دي ویلي. سر ما و شما اینمی لازم است که ما و شما خود هم صحابه کرام را مطالعه کنیم، زندگی اونها را بخوانیم، حیات الصحابه را بخوانیم. چطور مردم بود اینمی؟ الله جل شانه در قرآن شریف بر اونها اعلان کرد رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله جل شانه د صحابه سره راضي دي. الله جل شانه به دا صحابه دومره نعمتونه به ورکړي چې دوی به خوشحاله سي. الله جل شانه قرآن شریف کې د صحابه لپاره اعلان کوي وکلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. زما د نبی صحابه کرام په خپل منځ کې په درجو کې فرق لري. یو هغه صحابه دي چې ځان او مال تر فتح د مکې مخکې قربان کړي، یو هغه خلک دي چې تر فتح وروسته راغلل د نظام سره د نبی علیه السلام یو ځای سوله. دا په درجه کې نه دي برابر. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، دا برابر نه دي. خو وروسته الله پاک وایي چې ستا دا فکر نسي چې هغه صحابه چې کم وروسته راغلي دي هغه د الله پاک په نیز اهمیت نه لري. نه، وکلا وعد الله الحسنى. همراه تمام صحابه نبی علیه السلام ما وعده حسنا داریم. د ټولو صحابه سره وعده ده د حسنا. یا الله حسنا څه شي ده؟ څه شي ورکوي؟ قرآن شریف القرآن يفسر بعضه بعضا. قرآن کریم د یو آیات تفسیر بل آیات کوي. بل آیات کریمه کې الله پاک د حسنا تشریح کوي. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. د چا سره چې ما وعده کړې ده د حسنا دا به د جهنم څخه لرې وي. امرای کسی که وعده حسنا کردیم بده اونها اینمی بشارت است که اونها از جهنم محفوظ است. به جهنم داخل نمیشه. نه، لا يسمعون حسیسها، لا يسمعون حسیسها. داخل شدن به جهنم خدور است. آواز آتش جهنم هم اینها نمیشنوه. د جهنم د اور آواز به هم وانوري. لا يسمعون حسیسها. دی به نواوري آواز د جهنم د اور. اور چې کله لګیږي په تناره کې تاسو فکر کړی دی یو قسم آواز کوي. د جهنم اور آواز کوي. دا خلک چې ما د حسنا وعده ورسره کړې ده دا به د جهنم د اور آواز هم وانوري. چرته به یي وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. دا خلق به په هغه ځای کې په کم ځای کې چې د دې ټول خواهشات پوره کېږي جنت دی په هغه کې به د ابد دپاره وي. بس دومره ده؟ نه، در دې مخکې خو قیامت دی. پیش از این قیامت می آید. جنت خو بس است. در قیامت همراه اونها چی میشه؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر. صحابة بیانیږي. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. چا چې د دین لپاره قرباني ورکړله
د دې غیرتي رب جل شانه دین یې د سینې سره ولګوي بیا الله جل شانه غیرتی دی. لا يسمعون حسیسها دا به د جهنم آواز وانوري وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون دا به په جنتو کې په خپلو مزو کې د ابد دپاره وي. تر دې مخکې قیامت دی یا الله په قیامت کې څور سره کوي. لا يحزنهم الفزع الاکبر هغه لو بیره هغه لو ورختایي هغه لوی غم د قیامت په دې کې به هم دا خلک غمګین نه وي آرام د نور په منبرو باندې د نور په کرسیانو باندې به ناست وي د نور په صوفو کې به ناست وي. وتتلقاهم الملائکه یو انسان چې په هر څومره ښه ځای کې ناست چې تنهایی په تنهایی کې وحشت احساسوي صحابه کرام به څنګه حالت کې وي. وتتلقاهم الملائکه هذا يومكم الذي كنتم توعدون ملائکه به ډلې ډلې راځي ملائکه به ډلې ډلې راځي او صحابه ته به سلام پیښوي سلام علیکم لکه یو میلمه چې راشي د یو ملک بادشاه د بل ملک بادشاه د هغه لپاره سره غالۍ اچولي او د هغه لپاره خلک ولاړ عسکر سلام ورته کوي. داسې به د صحابه کرامو دپاره ملایکه ولاړي سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سلام دی تاسو ته پاک و پاکیزه یاست تاسو پاکه زندگی مو تیره کړې ده ستاسو لپاره دا جنت دی. مهرباني وکړئ مهرباني در مخه سي درځي جنت ته جنت ستاسو په انتظار دی د جنت حور ستاسو په انتظار دی. دی خلکو قرباني ورکړل په دنیا کې خپل ځان یې قربان کړي ځان یې څنګه قربان کړي. انس ابن مالک رضی الله عنه وایي زما کاکاو انس ابن نظر هغه هم انس نومیږي انس ابن نظر رضی الله عنه د بدر په ورځ باندې دی د بدر په میدان کې نسو حاضر خبر نه و در بدر شریک نشد زیرا که خبر نبود. پس آن خبر شد که بدر یک غزا شد و همراه نبی علیه السلام صحابه کرام رفت بری دین قربانی داد بسیار خفه بود. در بخاری روایت است یک روز به نبی علیه السلام فرمود انس بن نضر به نبی علیه السلام خطاب کرد یا رسول الله اگر الله جل شانه اینطور یک دیگر موقع برابر کرد موقع قربانی جان لأرین الله ما اجد پس ما در اون روز به الله جل شانه نشان میتیم به الله جل شانه نشان میتیم که ما بریدین چطور قربانی میتیم. انس بن نضر بدر کې نو حاضر سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ډېر خفه یم یا رسول الله بدر را ستیر سو غزا که الله جل شانه بله موقع راوستل د ځان د قرباني لأرین الله ما اجد زه به الله جل شانه ته ورښکاره کړم زه څنګه قرباني ورکوم څنګه فداکاري کوم. کله چې د احد ورځ وله بل کال کې د احد معرکه راغله د احد غزا راغله د احد و غزا ته چې انس بن نضر رضی الله عنه راغی په دې وخت کې په صحابه کرامو باندې یو مشکل راغلی و شکست راغلی و او یا کس صحابه کرام شهیدان و او یا کس زخمیان و نبی علیه السلام مبارک زخمی و انس بن نضر په دې وخت کې شیطان اوازه واچوله الا ان محمدا قد قتل د جنگ خلقو محمد صلی الله علیه وسلم هم شهید سولاړي. بعضی صحابه کرامو لاسوب شو کار پرېښوي ورخطا سوله چې نبی علیه السلام لاړي څه به کوو. انس بن نضر رضی الله عنه چې فکر وکړي چې نبی علیه السلام د دین لپاره ځان قربان کړي زه بیا څه کوم چې په دنیا کې ژوند کوم. د احد و طرف ته ور روان سو سعد رضی الله عنه په مخه ورځي و سعد ته وایي چیرې ځې سعد دور روان دی دی احد ته ور روان دی
وایي چیرې ځې؟ زما دې د الله جل شانه په ذات قسم وي، زما دې په رب کعبه باندې قسم وي، زه د احد د غره څخه د جنت بوی محسوسوم، د جنت بوی. از میدان احد به ما خوشبوی جنت می آید. شما کجا میری؟ بیا به جنگ. جنگ ته ورغلی ځان یې قربان کړي. انس بن مالک رضی الله عنه وایي وروسته چې جنگ خلاص سو موږ په شهیدانو پسې ګرځېدلو، شهیدان مو راټولوله چې ورغلم زما کاکا انس بن نضر پروت دی در اتیا زیات 87 در اتیا زیات څو اتیا وارې د تورو او د غشو او د نیزو یې پر بدن باندې خوړلي دي. یو وارې نه، دوه وارې نه، تر اتیا زیات توري او غشې یې پر بدن باندې خوړلي دي. او کافرانو بیا تر شهادت وروسته پزه او غوږونه دا ځینې پرې کړي دي. وایي موږ چې ورغلو موږ په بل څه نه دي پېژندلي، پر ګوتو باندې مو پېژندي چې دا ګوتې د انس بن نضر دي. دا حضرات صحابه کرام وه. الله اکبر. ځکه الله جل شانه وایي رضی الله عنهم ورضوا، الله جنې راضي دي. او الله جل شانه وموږ تاسو ته تر قیامته وایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هغه خلکو ته وګورئ، دا نمونه وګرځوئ، د دې غوندې زندگی او بندگی وکړئ، بس کامیاب یاست، په هدایت یاست. بس دا ستاسو لپاره سند دی. بیا د دې څخه وروسته بل سند ته ضرورت نشته چې انسان بل سند پیدا کړي. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه روایت کوي، وای عبد الله ابن جحش رضی الله عنه بل صحابي دی، د احد شپه د سبا د احد و میدان ته ځو. عبد الله ابن جحش رضی الله عنه وما تول سعد ما ولها ولراسه ما او تا یو کومک یو د بل سره وکړو. زما استاد زمانه ځوانان، زما استاد و زمانه سپینږیري، زما استاد زمانه هر قشر و طبقه دا زندگی باید مطالعه کړي. موږ چې سره کښېنو څه سره وایو او دی چې سره کښېني څه سره وایي. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وایي عبد الله ابن جحش رضی الله عنه راته وویل ول سعد ما ولها ول سبا د احد میدان ته ځو ما ولهو ول راسه یو کار به دواړه وکړو مال وایم ول ته دعا وکړه زه به امین پر وایم چې ستا په زړه کې کم حاجتونه دي خپل حاجتونه الله جل شانه څخه وغواړه زه به آمین پر وایم بیا به زه دعا وکړم ته آمین پر وایه. مول سید سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وایي ما لاس پورته کړي دعا مې شروع کړل، ما ویل یا رب سبا د احد په میدان کې ما ته ثابت قدمي نصیب که. عبد الله ابن جحش آمین پر وایي آمین. یا الله زما غشي او زما مرمۍ دا دشمن ته ورسوه، دشمن په هلاک که. عبد الله ابن جحش آمین وایي. یا الله ما د دشمن د غشو څخه محفوظ که چې بیرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دیدار مشرف سم، د نبی علیه السلام حضور ته راسم په داسې حال کې چې غازی یم کافران مې قتل کړي. عبدالله ابن جحش وایي آمین. د سعد دعا خلاصه سوله. الدعای عبدالله ابن جحش است. عبدالله ابن جحش چې دعا شروع کړله وایي یا رب ما سبا ستا په دشمنانو کې د یو مضبوطه یو قوي کافر سره مخ کړم چې زه د هغه سره مقابله وکم. په داسې حالت کې دی ما قتل کې شهید کې چې زما بدن تکه تکه کې، زما بدن ټوټه ټوټه کې، زما غوږونه او پزه زما د بدن سپری کې، زما لاس او پښې زما سپری کې. په داسې حال کې مې یا رب شهید که چې د قیامت په ورځ باندې ستا و حضور ته راسم
ته راسه پوښتنه وکړې چې یا عبدالله ما هذا بک، چې په قیامت کې ستا حضور ته راسم، ته راسه پوښتنه وکړې چې عبدالله دا څه در باندې سوي دي، دا چېرته سوې ده دا کیسه؟ زه به درته ووایم چې یا رب دا مې ستا د دین لپاره قربان کړي دي. اوس ما وعده ورسره کړې ده. عبدالله ابن جحش دا دعا کوي، سعد بن ابي وقاص وایي آمین، یا الله د عبدالله ابن جحش دا دعا قبوله کړي. سعد بن ابي وقاص قسم اخلي، زما د الله جل شانه په ذات باندې قسم یې چې کله سبا د احد جنگ خلاص سو، سعد بن ابي وقاص وایي زه ولاړم په خپل ملګري پسې وګرځېدلم، ملګري پسې چې وګرځېدلم، ملګري مې په هغه حالت کې پیدا کړي چې غوږ یې پرې و، پزه یې پرې وه، سترګې یې دښمن کښلي وې، لاسونه یې ورپرې کړي وه، پښې یې ځینې پرې کړي وې. دا صحابه وه، دې قربانۍ ورکړې د دین لپاره، دې خپل ځان قربان کړي د دین لپاره، دې خلکو خپل مال قربان کړي د الله جل شانه د دین لپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تبوک لپاره اعلان کړي پردا به سفر تبوک میریم، بیار چنده بیار، هر شخص کوشش کنی که در اینمی حصه‌دار شوی، پردا میریم به غزای تبوک. سیدنا عمر رضی الله عنه روایت میکنه که در اینمی روز ما فیصله کردیم که امروز ما همراه ابوبکر مقابله میکنیم، امروز ما همراه ابوبکر مقابله میکنیم و امروز ما از ابوبکر در قربانی دین زیاد حصه‌دار میشیم، بری دین مال خود را زیاد از ابوبکر قربان میکنیم تاکه همراه ابوبکر در اینمی مقابله کامیاب شویم. مقابله اونها بری چی نبود که مال خود را پت کنه، ذخیره کنه، مقابله اونها در اینمی بود که در بری دین زیاد قربانی کنیم. سیدنا عمر رضی الله عنه وی ما فیصله وکړه زه به نن د ابوبکر سره مقابله کوم او تر ابوبکر به مخته کېږم. نو کور ته ولاړم، خپل ټول مال چې هر څه مې درلودل دا مې نیمه یې کړل، نیم 2 جوړې جامې وې، نیم کور کې کښېښولې، نیمې مې راوړلې، 2 جوړې 2 باغه وه، 2 آسه وه، هر څه چې مې درلودل دا مې نیم کړله، نیم مې کور کې پرېښول او نیم مې ټول مال راوړي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په حضور کې مې پیش کړي. نبی علیه السلام راته وایي عمره څه دې راوړل، څه دې پرېښوله کور کې؟ ما ویل یا رسول الله پوره نیم مال مې د الله جل شانه تر دین قربان کړي، نیم مې کور کې پرېښوي. یو څه ګړی پس ابو بکر صدیق صاحب النبی فی الغار والمزار، الله اکبر، ابو بکر صدیق رضی الله عنه، نبی علیہ السلام ته خسر د نبی علیہ السلام اشنای و دوست، صدو کل خوخه الا خوخه ابی بکر، مسجد ته د صحابه کرامو د کورو دروازې را خلاصې وې. نبی علیہ السلام امر وکړي ټولې دروازې د مسجد څخه بندې کړي، مسجد د لارې په تور مه استعمالوي، یو د ابوبکر دروازه دې نه بندېږي، ابوبکر به دلته راځي. اوس هم چې کله مسجد نبوي شریف ته ولاړاست د قبلې څخه پر راسته طرف باندې دلته دروازه ده چې وځې د دروازې پر سر باندې لیکلي دي خوخة ابي بکر، د هغې دروازې نوم هم دی باب الصدیق، د صدیق دروازه، دا د ابوبکر صدیق دروازه و د کور ده. رسول الله ټولې دروازې دې بندې سي، د ابوبکر دروازه دې خلاصوي. د هسې نه وه، د خلکو قربانۍ ورکړی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه رالی، مال یې کښېښوي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي ابوبکر څه دې راوړل، څه دې پرېښول کور کې؟ وایي یا رسول الله په کور کې مې الله و رسول پرېښوي، ټول مال مې راوړي، په کور کې مې هیڅ نه دي پرېښي.
په کور کې مې الله جل شانه او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم محبت پرېښوی. عمر رضی الله عنه وایي په دې ورځ ما دا فیصله وکړه چې د ابوبکر سره مقابله نشي کولی، بس ویې منه. سیدنا عثمان رضی الله عنه راغی 300 اسان سره له زینه، 300 اوښان سره له سامانه، دا د الله جل شانه د دین لپاره د تبوک لپاره دا صدقه د خیرات. بیا ځي 2 غټې کڅوڼې، دومره کڅوڼې چې راپورته کولی نه سوی راکشولی، دا یې راوړلې د درهم او د دینار ډکې، دا یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مخ ته پرې کښېښولې. نبی علیه السلام مبارک داسې په دې پیسو کې لاس وهي و عثمان ته وویله ان الله تعالی یضحک الی عثمان بن عفان. الله جل شانه د عثمان دومره راضي سو، الله جل شانه و عثمان ته خاندي، دې ته رضا وایي. یو څوک چې خپل ډېر محبوب قریب و اولاد و اشنای و دوست را رواني چې د لیرې وویني خوله د خندا ډکه سي. الله جل شانه ته عثمان دومره محبوب دی چې الله جل شانه و عثمان ته خندا کوي. ان الله یضحک الی عثمان بن عفان، الله و عثمان ته خاندي رضی الله عنهم وارضاهم. دا صحابه ولا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ستاسو لپاره نمونه الګو دا صحابه کرام دي. وګورئ د صحابه کرامو زندگی په کورو کې بیان کړي، ماشومانو ته بیان کړي، بچانو ته بیان کړي، زنانو ته بیان کړي. د خلکو د دین لپاره خپل خواهشات قربانول، زنانو ته بیان کړي. یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه، دا په رنګ باندې تور دی، په قد باندې ټیټ دی، په قد باندې ټیټ دی، په رنګ باندې تور دی. یو ورځ راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله زما رنګ تور دی، زما قد ټیټ دی، آیا د الله جل شانه په دربار کې دغه شان هم معیار دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې لا، رنگ، قد، قامت، دولت، مال دا اهمیت نه لري. د الله جل شانه په حضور کې تقوا ده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس نمی سعد به نبی علیه السلام گله کرد یا رسول الله ما مجرد هستیم، به هر خانه که خواستگاری روان میکنیم هیچ شخص همراه ما دوستی نمیکنه، به سبب اینمی شکل ما، رنگ ما، به سبب اینمی قد ما. په مدینه منوره کې یو بل صحابي دی عمرو بن وهب الثقفي رضی الله عنه. د دې لور وه، د ډېره ښایسته وه، مشهوره وه په حسن کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سعد ته وایي سعده ورسه عمرو بن وهب الثقفي ته ووایه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه راستولی یم، ستا د لور نکاح زما سره وکړه، زه راغلی یم په مرکه باندې. کله چې سعد رضی الله عنه ورځي د عمرو بن وهب دروازه ټکوي، عمرو بن وهب چې کله راووتی سعد ورته وایي چې نبی علیه السلام قاصد یم، نبی علیه السلام راستولی یم، ستا د لور سره نکاح کول غواړم. هغه ورته وایي زه مالدار، زما لور مال په دې سکور کې پاته سوې ده او ستا دغه مسکنت و غربت و دا حالت او دا کیفیت و رنګ، دا قد و قامت زما لور ستا سره نه ده خوشحاله، نه زما لور تا ته زه درکولی سم. جواب یې ورکړي. صحابي روان سو د نبی علیه السلام دربار ته چې یا رسول الله جواب یې راکړي. عمرو بن وهب چې کله کور ته راځي لور پوښتنه ځینې کوي بابا په دروازه کې د چا سره بحث و؟ ول دا خو هغه سعد راغلی و، هغه په رنګ چې تور دی، په قد و قامت ټیټ دی، راغلی و د دې لپاره چې ستا سره واده وکړي. ول د نبی علیه السلام راستولی یم، ګوره رښتیا یې ویله که لا نه وه.
لورې تاسو ورته وویل بابا ورته ویل ما جواب کړي لورې ورته وویل بابا د الله څخه وویرېږه دغه افتخار زما د لاسه مه باسه ټولې ښځې به په قیامت او په دنیا کې دا وایي چې زه پلار ورکړی یم زه ورور ورکړی یم زه تره و ماما و اکا ورکړی یم یوازې به زما لپاره دغه اعزاز او افتخار بس دی چې زه به خلکو ته وایم چې زه رسول الله ورکړی یم هله بابا ژر ورسه په ځغستا ورسه د نبی علیه السلام مبارک په مجلس کې عذر پیش که او د نبی علیه السلام څخه وغواړه چې زما نکاح وتړي د سعد سره دې خلکو خپل هر څه قربانوله پلار یې رالی د نبی علیه السلام حضور ته یا رسول الله ما چې منع وکړل د لور په خاطر لور مې داسې وایي نبی علیه السلام مبارک یې نکاح وتړله تر نکاح تړلو وروسته چې نکاح وتړل سول نبی کریم صلی الله علیه وسلم سعد ته وایي سعده څه لرې چې و دې ښځې ته یې په مهر کې ورکړې یا رسول الله هیڅ نه لرم فقیر یم د صوفیې د صحابو څخه د صوفیې د طالبانو څخه یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته امر کوي ورسه عثمان ابن عفان ته ووایه چې زما سره په مهر کې کومک وکړه سعد رضی الله عنه راځي عثمان رضی الله عنه پیسې ورکوي دی دا پیسې اخلي د خپلې ښځې لپاره د واده تیاری کوي شی رانیسي په دې وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو منادي آواز وکړي چې د جهاد لپاره تیار سي ځوانان د سعد څخه خپله ناوې خپل هغه واده هغه هر څه هیر سوله په هغه پیسو یې د ځان لپاره یوه توره واخیستل یو یې آس واخیستی سبا چې رالی په میدان کې وجنګېدی په هغه میدان کې شهید سو کله چې شهدا را جمع کړله سعد چې راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر وکړي وایي د سعد سر په ځمکه مږدي د سعد سر زما په غیږ کې کښېږدي بیا نبی علیه السلام مبارک د سترګو څخه اوښکې راتوی سولې او د الله جل شانه په حضور کې دا اعلان وکړي چې یا الله زه د سعد څخه راضي یم ته د سعد څخه راضي سه په کلو کلو په یوه ښځه پسې ګرځېدی چې هغه ښځه پیدا سوله بیا د هغه ښځې سره د یو ځایوالي لپاره پاته نه سو بلکې ولاړی ځان یې قربان کړي دې خلکو ځان قربان کړي دې خلکو مال قربان کړي دې خلکو خپل خواهشات قربان کړل دې خلکو خپل وطن قربان کړي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله جل شانه قرآن شریف کې بیانوي خپل مالونه پر دې فقیرانو مصرف کوي چې د خپل کلي او وطن و مال و جایدادو څخه کافرانو وایستله دوی د الله جل شانه د رضا لپاره خپل مال خپل اولاد هر څه قربان کړل خپل کور وطن یې قربان کړي ولاړل لہذا زما او ستا لپاره هم دا نمونه دي صحابه کرام خپل هم باید د صحابه زندگی واورو او په خپلو کورو کې هم باید بیان کو خپل بچانو سره اشنا کوم زما او ستا ځوانان چې نن سبا را ځوانان سي هغه دې ته فکرمند دي چې زه کم فلم اداکار پیدا کم د کم کرکټ او فوټبال یو ستوري پیدا کم د دنیا کم یو وحشي د دنیا کم یو بدماش پیدا کم چې هغه د ځان لپاره نمونه وګرځوم چې د هغه غوندې وریښتان شکل لباس جوړ کړم دا ولې دا ځکه چې ما ورته خپلو بچیانو ته صحابه نه دي بیان کړي صحابه کرام بیان که صحابه کرام په باره کې زموږ حضرات مفسرین رحمهم الله وایي چې په قرآن شریف کې چې 6666 څه زیات آیاتونه دي په دې کې یوازې 1500 آیتونه اشارة و دلالة و صراحة دا د صحابو په باره کې راغلي الله جل شانو قرآن صحابه بیانوي موږ او تاسې هم باید د دې زندگی خپله مطالعه کو وایورو او د دې خلکو زندگی بیانول دا کومه فایده لري الله جل شانو قرآن شریف کې نبی علیه السلام ته وایي الله پاک نبی علیه السلام ته وایي وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک یا رسول الله موږ و تا ته د پخواني انبیاو قصې بیانوو په دې سره ستا زړه مضبوطیږي چې دا قصې د پخوانیو و نبي ته فایده کوي و ما و تا ته هم فایده کوي